قدر ولیدونکو آخره پیسو نه هغه جوړ کو غاړې ته اچوي چې د مغزې مې سره ښکاري وه د خوست کې څوک د دوکانو والا قیمت سامان نه روکوي خو بیا بیاله چې روشه غوړي درکوم بوره درکوم روشه ورو دې سره کوم ځان چې په ونې خدای کور روکاړه وه 1000 متره د جګ وه کور په اوو کې ویله بچې وایي موږ نه دا ښه ده په اوو کور خدای ویر کړو چې دا ورځ رغوالي وه چې د څوک په دروې غرڅیایي چې موټر لري تختر لري دارې لري چې کلدور کې 50,000 سکوډي وه افغانیو کې د زرګونر سکوډي وه ډالرو کې د سلګون وه دینارو کې د شلګون وه ریالو کې د 1500 وه ایرو کې د 500 وه درخمو کې د زرګون وه لاس شالو کې 500 کسالو کې دا کې د کړپاونې کپای وه مشال دا به سترګې به یو مخسره کېده اوخای صبر تبريد بس کله نو دا څنګه ورځ دا اوسم بند پاتې و راو مې استله تر اوسه پورې خپل باندې تړلې دغه ځای کې تړل شوی دی دغه لا زال شو لا خیره بندي و وخت سمه تکلیف تیر کړی دا دی ونی مې بجنه باندې د مورې مغې خیر کوم درې بجې دي د شپې دی ونی مې بندي و تر اوسه پورې اوس خلاص شوله دغه ده جنانا مامي زورا ولي جنانا مالكم تقيليام جنانا دالكم تقيليام ما شولي في يهي من هادي لشواكرام ويلي خزنا دازي کوم ځای دا کپالي ویلي خود جان جوړ ده خزه خو غمونه خزه تکو خو ډېره ژوند کې خوښ یم دا کوم شریکونه هم دغه کې خيو دا په دغه د نه سوي لا هغه واش الګاینه ورغله هیڅ دام تګای بیا کلیوال ور صفه کړی و الګاینه وتلله وطن راشا ګلو نراوړه ګلالیا پدیوران وطن راشا په خزان وطن راشا قدرمنونکو پاس زنګور سوځي ماشوم راغورځي لاندې سوځي خو د الله کتاب چې په همدغه ځای کې دی هېڅ ذره راته نه رسي خزان وطن راشا د میوند سلی چې لوانګ وټو کوینه پدیوران وطن راشا په خزان وطن راشا دخکو لگانو پسرلیا پدیوران وطن راشا په خزان وطن راشا ګلو نراوړه ګلالیا پدیوران وطن راشا په خزان اول چا نه خبر کړي اول مې نه خبر کړ بیا مې بچی نه خبر شو بیا د پلور نه خبر شو بیا د لورګانې د مرمنه نه درنه بس ختم شوخ سړی چې د زړه نه چولېدلی سفر کې مې وي لورې ته شو لور د انقلاب شپون کشف لئی راته وینا پدیوران وطن راشا د افغانانو حال دا تاسو وګورئ وطن راشا دخکو لگانو پسرلیا پدیوران وطن راشا زمونږ د افغانانو ژوند نن سبا دوا باندې دی
ګلونه راوړه ګلالیا په دې وران وطن راشه په خزان وطن را دغه وړ کې مور وفات شوله ځان سیلی کړه ماتې په دې وران وطن راشه د خړ کنه مزدا کټانو رنګ دا کټه رنګ شوله څه کې مړه دي یو نور ماشته یو نور ماشته الله دې وبخشي ته چیرته وې زه یې پکې بس شوله ته پکې بچ شوې بس د الله کور و چې چا ټیم پر راوي هغه به ځي او چې چا ټیم پوت هغه به پته کېږي ادې دې مړه شوله وطن راشه د ښکلا یو څه کومک ها قدمونه دونه کابوس هم دشکه کېږي زلزله ده دا ځای خطر کې ده موږ بلک نه داسې شو خدای نخواسته کومه بله پېښه ونه شي وروڼو غږ وکړو چې زلزله ده ماته معلومات ونه شول خو وروڼه وایي چې بیا هم یو ډشکه یې وخوړله محمد لایکه دا غلي لږ لږ څخه لږ لږ څخه لوی هندوکش چې بیا تازه شي په خزان وطن راشه چې د سپین غر لار منشي ټول ګلابونه په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه بلا وجهه نه تخلص کم خو کارون کولو جهه خو ما فعلو خرانه نه نه غوړي هغه نه غوړي دا لږ لږ ذکر یې ماته راوړ محمد لایګه دا غره کې خښولې ولا خاوله کېږي دا ولا ګورګوري سوره ده ها ډېر خاوله بزور خو خوان درګي کدا غځي خوان درګي بزور خونه کې بزور کې چوک ویلې موټر نشته موټر نشته موټر به ته وخو ته موټر ته ویني خبر کېږي وده ده وکړو وطن ویلې غمونه قدرمنستانه راخته یې کوي چې واده نه کوم غمونه دي دا څه نه لګي ادې ګوله ترمن لینونکو خپل پلار ته ادې ګوله وایي ولې چې هغه د مور مینه هم پلار ورکوي پلار یې روزي پلار ورته په خپل لاس باندې کالي وینځي او په خپل لاس باندې دغه ماشومان ته ډوډۍ پخوي راشه په خزان وطن راشه ګلونه